درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په تازه څرګندولو کې ویلي چې افغانستان له بشري اړخه له ناوړه وضعیت سره مخ دی او لا ډیرو بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري. سرچینه کاږي چې د همګړۍ په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او که پر وخت دغه مرستې ونه رسیږي نو د بشري ناورین د رامنځته کېدو احتمال شتون لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو مرستندویو برخو هم په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو اټکل کړی دی او له نړیوالو یې غوښتي چې دلته په خپلو بشر دوستانه مرستو کې ډیروالی راولي. شاه محمود قریشي وایي افغانستان کنګل شوي پیسې دې ورکړل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلۍ غونډه کې چې د امریکا په نیویارک ښار کې جوړې شوې وه د افغانستان د اقتصادي او سیاسي وضعیت په اړه څرګندونې کړې دي. قریشي په امریکا غږ کړی چې د افغانستان کنګل شوې بودیجه دې دغه هیواد ته ورکړل شي تر څو د احتمالي بشري ناورین مخه ونیول شي. باید وویل وروسته تر هغې چې طالبان کابل ته داخل شول او د افغانستان واکي یې په لاس کې واخیسته، امریکا دغه هیواد له 9.5 میلیارډو ډالرو بودیجه یې کنګل اعلان کړه. امنیتي ګواښونه انګلند هم پاکستان ته د خپل کرکټ ټیم سفر لغوه کړی. 3 ورځې وروسته تر هغې چې نیوزیلینډ د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته د خپل کرکټ ټیم سفر لغوه کړ، انګلند هم ویلي چې د دوی د نارینه او ښځینه کرکټ ټیمونه به پاکستان ته سفر ونه کړي. ټاکل شوې وه چې د انګلند کرکټ نارینه او ښځینه ټیمونه راتلونکې میاشت کې پاکستان ته د لوبو لپاره تللي وای، خو دا سفر هم د امنیتي ګواښونو له امله لغوه شوی دی. د انګلند کرکټ بورډ ویلي چې دوی تر څو پراخو بحثونو وروسته دا پریکړه کړې ده چې ټیمونه یې باید پاکستان ته لاړ نه شي. هغوی ویلي چې دوی تر هر څه مهم د خپلو کرکټرانو ذهني او جسمي روغتیا مهمه ده. د پښتون غږ درنو لیدونکو دا و د دې ساعت مهم خبرونه. د همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ.